د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د هوکړې نیټه مشخصه سوه. دا چې طالبان او امریکایان به کله دغه هوکړه لاسلیک کړي. ویډیو را سره حتما تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له امریکا سره د طالبانو سولې هوکړه به راتلونکې اونۍ په دوحه کې لاسلیک شي. دغه سرچینې وایي د قطر په مذاکراتو کې راغلې وقفه به یوه ورځ وروسته ختمه شي او مذاکرات به بیا بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په بغرام کې له برید وروسته زلمي خلیلزاد ویلی و چې له طالبانو سره د دغه برید په اړه خپله غوسه ښکاره کړې ده او پر هغوی یې فشار وارد کړی چې له خپلو مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړي او بیا مذاکراتو سره کینی. بل خو افغان سیاستوال په دې باور دي چې که د سولې هوکړه وشي نو د تاوتریخوالي کچه به یو څه ناڅه راکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ طالبانو په بګرام هوایي ډګر حمله وکړله چې په غبرګون کې زلمي خلیلزاد د خبرو کې ځنډ را منځته کړ. طالبانو بیا په دې اړه وویلې چې د خبرو ځنډ د دې لپاره چې له خپلو مشرانو سره د سولې د هوکړې په اړه مشورې او صلاح وکړئ. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.